ستړي مشه زه رحمان بودریم. دا پروګرام بی کاست د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ یو ډیره غیر معمولی دفاعي لوزنامه شوې ده چې په پاکستان کې، هندوستان کې، سعودي کې او اسرائیلو کې په څلورو وړو هیوادونو کې ورته په ژور نظر کتل کېږي. خو ننني پروګرام کې به زه دا درته ووایم چې داسې نه ده څنګه چې لیدل کېږي. دا معاهده نه خو د اسرائیلو خلاف ده او نه دا د امریکې خلاف ده، او په امریکا باندې چې کوم د بې باورۍ خبرونه تاسو اورئ داسې بالکل نه ده. پاکستان، سعودي عرب دا معاهده د امریکې په سلا کړې ده او دا در اصل د اسرائیلو خلاف نه بلکې د ایران په ضد ده. ولې څنګه او په کوم بنیاد دا خبره کوم؟ هم دا پروګرام ننني پروګرام کې به تاسو دا وګورئ. په دې پروګرام کې نن زه د ډیرو مهمو څېړونکو ډاکټر محمد تقي صاحب، جهانګیر خټک صاحب د نیویارک نه ما سره ملګری کېږي، بریګیډیر سید نذیر صاحب د پاکستان نه به ما سره ملګری کېږي، ډین ډیفرمن د چینل 24 میډل ایسټ 24 کو ایډیټر به ما سره د اسرائیلو نه ملګری کېږي، او سټریټیجیک انالیست یا څېړونکی احمد الخوزی چې د امریکا، اسرائیلو، سعودي په چارو ډېر ژور نظر لري، به د بحرین نه ما سره ملګری کېږي. هغو نه زه مهمې پوښتنې کوم په دې پروګرام کې. تاسو نن په دې موضوع باندې په افغانستان کې، پاکستان کې، په انډیا کې خو ډېره خبرې اورئ. ځینې خلک په لستوڼو ګډېږي، ځینې خلک وایي چې پاکستان آفرین او سعودي عرب زنده باد او اکو بکو سر صندوقو غوا مې لاړه په طرفکو. خو داسې ده نه، دا نوی خبر هم نه ده. او بل دا چې پاکستان کې دا یو مهم ټکی وس اورئ، به پروګرام شروع کوم. د دې ګټه څه ده؟ پاکستان ته څه پکار دي؟ پیسې، ډالرې، ریالونه، درهمې او تیل. دا چا سره دی؟ سعودي عرب سره. سعودي عرب سره څه رشته دی؟ پوځ، دفاع، او هغه همیشه محتاجه پاتې شوی دی نورو ته. په دې کې به پاکستان د 7 کالو راسې جنرال راحل شریف په ریاض کې ناست دی، اوس به جنرال فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب د دې تړون نه وروستو ډېرې پیسې علي د سعودي عرب نه، تیل بالي وغیره وغیره. خو آیا په پاکستان کې میش محکومه، بېوزله، غریب قومونه چې دي هغې ته هم د دې تیلو او د دې ډالرو کومه ګټه رسي او که نه رسي؟ که نه د پاکستان شتمن څلور ستوري جنرالان به لا هم نور شتمن شي، لا به هم خوشحاله شي، او لا به هم سوکاله شي، او لا به هم په بهر هیوادونو کې نورې جزیرې اخلي، او په دغه سیمه کې به دغه غریب خلک بیا هم د دې باوجود چې د عربیانو د بوجو او د کندوانو د ډالرو خولې به پاکستان ته خلاصي، د هغې ګټه به هغو ته هم رسي که نه رسي. او آیا اسرائیل به ویرېږي که نه؟ په دې پروګرام کې تر ټولو لومړۍ خبرې کوو زما د خوښې انالیست دی په دې موضوع باندې، او هم دې ته تر ټولو مخکې پام کوي چې امریکا نه بغیر سعودي عرب او پاکستان رق والی شي که نه. ډاکټر محمد تقي صاحب، ډاکټر صاحب پروګرام ته بخیر راغلی ویم. جی مهرباني بنور صاحب، تاسو ته سلامونه، اوریدونکو کتونکو ته احترامونه. ډېره مهرباني. او زما اوریدونکو لیدونکي اکثره ما ته په پیغامونو کې لیکي چې ډاکټر تقي صاحب د رانوستو پروګرام کې کله نه چې ما خپل وکاس شروع هر کله حاضر یو جی، هر کله حاضر یو. تاسو فرمایش ما نه اوس هم ډېر زما لیدونکي کوي. ډېره مهرباني. ډاکټر صاحب، د سعودي عرب او د پاکستان دفاعي معاهده څومره مهمه ده د سیمې لپاره او خپله د پاکستان او سعودي عرب لپاره؟ مهمه خو ده، دواړه مهم هیوادونه دي. سعودي عربستان په منځني ختیځ کې یو مستحکم پوزیشن لري، ټولو کې ستره لویه اکانومي ده، اقتصاد لري، آیل پروډیوسینګ پاور ده، نور اثر او نفوذ یې ډېر زیات دی په هغه سیمه کې. دغسې پاکستان یو اټمي وسلوال هیواد دی، آبادۍ په لحاظ هم ستر ملک دی. نو یقینا چې د ډیپلوماټیک حیثیت، د سټریټیجیک حیثیت د دې معاهدې ډېر دی. خو د فلپ سایډ دا دی چې داسې معاهدې پخوا هم شوي دي، داسې نوې خبره نه ده. ټولو خلکو ته دا یا به یاد وي او یا به نه وي یاد. خو پاکستان او د سعودي معاهده خو 1960s کې د شو د سعودي ایر فورس د هوایي ارتش د غي ټریننګ پاکستان کولو ډیر وخت لپاره پاکستان ایر فورس نه ډیپوټیشن بدل دهران کې به اکثر الته به بیسو
ریاض کې و زغه وخت په سکول کې هم موږ سکول د ایر هډ کوارټر مخامخ نو موږ سره ډیر ملګری د سیو چې بلکې تاسو د پروګرامونو کې ځنې سیډون کې راځي چې سعودي عربستان کې ژوند کړی د ایر فورس فاميلي ایر فورس سره تعلق لرلو نو اړیکې د پاکستان او د سعودي عربستان دفاعي اړیکې هم په خوانې دي نور تعلقات هم مستحکم دي زیات مهم دا دی چې اوس موجوده حالات چې کوم پوزیشن بدلیږي په دنیا کې او بالخصوص میډل ایسٹ کې ډاکټر صاحب میډل ایسٹ کې حالات بدلیږي د ټایمینګ یا د وخت چې د دې په اهمیت باندې په خاصه توګه اسرائیل په قطر حمله او بیا په او آی سی نه وروسته دا بیانونه چې کېدای شي اوس بل وار یا نمبر بل چاوي او دغه شان د هندوستان او د پاکستان جنجال کې دا د دې نقطه نظر نه ولې په دې وخت کې دا اعلان وشو که تاسو وایي معاهده خو په خوان کې ارز دا دی چې زه خو داسې فکر کوم چې دا معاهده بغیر د امریکا د اشارې نه نشو کېدی دواړه مهم هیوادونه په دې موجوده وخت کې امریکا سره ډېر کلک مضبوط اړیکې لري د پاکستان فیلډ مارشل صاحب عاصم منیر امریکا ته ځي راځي ښاغلي ټرمپ سره خوراک سکاک پروګرام شوی دی نو دغه په حالاتو کې دومره مهمه معاهده بغیر د امریکای د رضا یا رغبت نه نشو کېدی زه د څه پام لرم د قطر باندې چې د اسرائیل برید او ما خیال دی چې هغه په دې موجوده وخت کې دغه لپاره استعمال شو چې دا وخلی شي چې سعودي باندې د اسرائیل لړه فشار دی اسرائیل او سعودي خو داسې کشاله یو بل سره نه لري تعلقات هم خدي دغه پروګرام هم دی چې د ابراهیمیک اکورډز کې د سعودي لاس لیکم پکې راشي یو دا شي کې دی چې سعودي عربستان ک دغه ته د ابراهیم اکورډز طرف ته زی نو هغه دا لکه اسرائیل نیوکلیر هیواد دی ډیکلیئر نه دی خو معلوم نیوکلیر هیواد دی او د اسرائیل په شان امریکا دا نو سعودي عربستان به یو مهم ستر پوزیشن نه بزی مستحکم پوزیشن نه به معاهده ته وزي پوزیشن اف سټرنث نه چې یو نیوکلیر وسلوال هیواد ورسره ملګری دی او هغه سره داسې یو سټریټیجیک معاهده لاسلیک کړی دی نو دا غوازن به سیوا شي په دې معاملې کې نور زه دا فکر کوم چې دا د اسرائیل خلاف دا شی نه دی د یمن خلاف کې دی شي یو حد پورې ایران ته یو خبرداري دی زه د څه پام کوم چې د سعودي عربستان نه ایران ته کالم شوی دی نیم خبر چې دغه جزئیات به سوي خو زما خیال دی چې سعودي او د ایران رابطه شوی ده دغه څه د تاسو د انډیا ذکر وکړو پاکستان خو د مئی د پیښې نه پس کافي ډیپلوماټیک ګټې پورته کړې دي دغه نه نو ټیکټیکل ګټې پورته کړې دي حالانکه سټریټیجیک توګه باندې پاکستان پکار د چې فکرمن شي خو چونکه پاکستان د انډیا یو څو الوتکې غورځولې دي او بیا هغه پروپاګاندا ماشينري د انډیا کوم طریقه باندې هغه شی هندل ک پاکستان پاغه امریکا کې کامیاب راغلی دی نو د پاکستان ډیپلوماټیک پوزیشن خده نو د دې وجه دا خود زه د څه پام نه کوم چې سعودي عرب د پاکستان دغه څه کومه کوکی چې F-35 ورته ولېږي په انډیا سره چرته جګړه راغی خو پاکستان F-35 نه دی پکار پاکستان ته اویل اکسس پکار دی کیش پکار دی نو په دې کې د پاکستان آرمي د پاره ډېر سہولت پیدا کېدی شي په خوا جنگونو کې هم سعودي عربستان څخه پاکستان ته برای راست امداد خو نشو ورکولای برعکس د دې پاکستان سعودي عربستان ته په 1967-69 کې پایلوټان لګلیو چې په یمن ساوث یمن باندې بمبارم کړو په هغه وخت کې تاسو ته یاد وي د 67 جګړې کې مصر یو خواته یمن یو خواته هغه وخت کې یونایټډ عرب ریپبلیک او سعودي سره جګړه کې پاکستان د سعودي طرفداري کړو بیا زما د ریزو ارز دادی چې پاکستان وخت په وخت خپل ځواکونه سعودي نه علاوه نور مونارکیست هم لګلې دي ما پرونم ټویټو کو په بغه باندې کافي شغب هم جوړ شوی دی چې اردن
کې بلیک سپټمبر دغه ورځې وې کال 1920 کې بلیک سپټمبر شروع شو. نو پاکستان الته د پاکستانی ځواکونو تقریبا 2000 یا 3000 رجمنټ الته شتون لرلو. جنرال ضیاء الحق هغه ټایم کې بریګیډیر او ډېر فرنٹ لاینز باندې هغه د جورډانین فورسز ته اډوایس ورکولو. د سیریا بارډر طرف ته تللی او بیا د فلسطینیانو برخلاف چې کومه کاروایی کینګ حسین وکړه هغه کې ضیاء الحق انوالو. خو مې دا دی چې د معاهدو سره د پاکستان د عام خلکو باندې بالخصوص د دې محکوم قومیتونو د صحت باندې هیڅ فرق نه پروزي. د سره د پاکستان آرمي لاس مضبوطیږي او دا غټ خېټه جرنالان چې کم دي هغه بل نور غټ خېټه شي نور مالدار بشي. په خوام د ډیپوټیشن چې سعودي ته هغه ډېر لوکریټیو پوزیشنز وو. خلکو به خواهش کو بالخصوص پاکستان ایر فورس کې چې د سعودي ډیپوټیشن ملو شي. نو اوس هم داسې حالات چرته پیدا شي. کني تاسو لیدلې ده جنرال راحیل شریف هلته وکالو نه ناس دی پزما کا باندې اس کارکردګي نشته. خو بهرحال تنخواه ګټي لګیا دی. ډاکټر صاحب د دې ډېر مهم ټکی تاسو ذکر وکړو غواړم په هغه وضاحت وکړئ. تاسو یو ډېر ناشنا خبره وکړه چې ډېر خلکو خیال شاید یې سره اتفاق نه لري. امریکا خو د اسرائیل انډیوال دا ملګری ده او سعودي او پاکستان هم د دواړه انډیوالان دي د امریکا. نو د امریکا په سلا تاسو ول چې ممکنه توګه شي یا د امریکا آشیرواد ورته وی ولې څنګه ولې به امریکا داسې زما خیال دی چې د قطر برید باندې امریکا غلې خو امریکا هغه نه ناشنا نو. امریکا ته خامخا به دا اندازه وی چې دا برید کیږي لګیا دی. خو امریکا هغه برید سارول نشو. د اسرائیل فشار امریکا باندې خ ډیر دی او د ټرمپ وایټ هاوس کې دنم دا خبرې کیږي چې نتنیاهو یو حد نه وته دی. نو زه د سې پام کوم چې دغه د پاره یو بیلنسینګ اکټ یو توازن د توله برابرولو د پاره په میډل ایست کې امریکا دا غواړي چې د عرب هیوادونو د پاره یو نور بل پولیسمن الته پیدا شي. څنګه چې په خوا د شهنشاه ایران کم کردار لوبولو په هغه خطه کې دا اوس ریورس کې پاکستان ته غالبا چې حواله کیږي دا کردار پر راتلونکي وخت کې. دا سیټو سنټو هغه وخت کې اسرائیل ته نه بهر او پاکستان ورکیو. ما خیال دی چې سنټو نه پاکستان د ضیاء الحق په وخت کې وته. ولې چې دا یعنی تاسو پان په دې کې څنګه چې پرون خواجه آصف ویلي دی په ډان اخبار کې هډلاین چې ډورز آر اوپن. نو دا تمه کېده چې کدي شي ایران یا نور هیوادونه په دې کې شامل شي. ایران خو غالبا عرب هیوادونو سره نه شاملېږي. زه د سې پام کوم چې دا به ماینس ایران فارمولا وي د کې پاکستان او عرب هیوادونه به وي. زما خیال دی چې عراق هم به شاملېږي. ترکیه هم به سر کې دی کې نه وي. ترکیه ځان له یو طاقت منځني خط کې هم ترکیه شاملېږي کنه دا نه سر کې به نه شاملېږي. ګوري دي د سعودي خپل انټرست دی د ترکیه خپل انټرست دی د ایران دا درې مهم قوتونه دي په غسیمه کې. پاکستان برای راست خو په میډل ایست کې نه دی خو تعلقات چې کوم لري د عرب مونارکی سره دغه په حساب یو بارنه قوت په توګه او پاکستان د پارم ګوري د پوسچر سیوا کیږي هغه د پارا ډیپلوماټیک پوسچر سټریټیجیک پوسچر نو پاکستان د پاره خو مهمه ګټه ده. جنگ جګړه د کولو نه دی او نه به کوي. کچرته د یمن باندې غبار وستو بسټیک دغه بوي خو د اسرائیل سره د جګړې نه د جګړې جوګه دی نه کوي. د یمن په موضوع به ورس ته تفصیلی بات ذکر کوم په دې ځای کوم ډاکټر صاحب چې پاکستانیان یا نور نړۍ کې او په جنوبي ایشیا کې مسلمانان د فلسطین په موضوع باندې اوخ کې وي او د اسرائیل ته کنزل او بدرت وي خو کله چې د یمن خبر راشي نو بیا دا غو رویه بيخي د مېری مور د یمنیانو بشارګانو سره د شیوادونه په روزانه حمله کوي او څوک پیغام نه کوي ګویا د مسلمانان نبی خبر په بل موضوع په بل پروګرام ورکو. یو اخیری پښتنه بدلو کوم هندستان امریکا خو د هندستان سره ډېر غټ بازار او کاروبار لري. سعودي عرب هم ډېر غټ بازار او کاروبار لري. په داسې حالاتو کې پاکستان د هندستان دواړه دښمنان دي او د بل سره جګړه کوي. دا معاهده په جنوبي ایشیا کې طاقت توله کوي په دې حساب سره نه څنګه چې مارزو کو د سعودي د دې جوګم نه دی او د دې خواهشمند هم نه دی چې پاکستان سره په پاکستان او هندستان کشاله کې پاکستان سره برای راست عسکري کومک وکړي.
کیش او تیل وغیرہ دا به پکې ضرور راځي دا خبره شته خو څنګه تاسو وایي هغه یو لوی سټریټیجیک پارټنرشپ هند سره لري هغه په خپل ځای باندې وي او دې کې دا امکان شته چې د هند او د اسرائیل اړیکې چې الریډي کافي مضبوط دي مودي به دا غواړي چې هغه نور مخ په وړاندې بوزي دا یقینا د یو شاخصانه به وي ډاکټر محمد تقی صاحب ډیره زیاته مننه په دې پروګرام کې ما سره نن ملګري شوي هر کله جی اوس د ډاکټر تقی صاحب نه سم د ټکه پس زه تاسې بوزم اسرائیل ته او په اسرائیل کې دې ته ګورو چې واقعي اسرائیلیان هم پاکستان او سعودي خپل دښمن ګڼي کنه دا خبرې په انګریزي کې خو زه به تاسو لپاره پښتو کې خپل سوالونه هم خلاصه کوم او داغه جواب هم خلاصه کوم نو ډیر وخت بنا لمه چې تاسو فکرمند نشئ دغه درې سوالونه زه دا غوونه کوم د بنیامین نتنیاهو په قطر د حمله وروسته سعودي او پاکستان یو ځای شو آیا اسرائیل دا د ځان لپاره خطر ګڼي او بل پښتنه زه دا غنه دا کوم چې ډین به ماته دا وایي چې سیبا د بنیامین نتنیاهو دی خبرې ته چې په قطر حمله وکړه په اسرائیلو کې دننه سټریټیجیک هغه ټکي زه نه وایم اف ټکي نه وایم په انګریزي کې په اسرائیلو کې خلک ورته وایي چې غولې وخواړه سټریټیجیکلی بنیامین او دا د منځني ختیځ کې د ابراهیم تړون چې د منځ لاړ د دې تاسو په تو کومه چې د منځ لاړ کنه وسم اسرائیلیان پاکستان او سعودي چې دی خپل سټریټیجیک پارټنران پوتنشل سټریټیجیک پارټنران غني او اخره پښتنه وای دا کومه چې تاسو د دې باوجود هم په د جګړه په حماس باندې چې کوم ماشومان قتلونه روان دي او هلته کې د خزو قتلونه روان دي په دې باندې وسم اسرائیل د دې اتحاد نرسته به هم دغه شانتي اړم وی کنه قلار بشي د ما جوان کوي د اسرائیلونه راځي چې دا خبره ته وکړو a take on Qatar, Prime Minister Benjamin, we have heard him saying that no matter who, where, and when we believe the enemy is, we will be attacking them. So after this Saudi and Pakistan agreement وسنګ تاسو مو وی د دې پښتنو په جواب کې دین لمنې جواب دادې چې تاسو اورئ چې دوی دا خطر نه غني البته دا یو امپورټنت یا مهم وخت دی او په دې کې د سعودي عرب او پاکستان یو ځای کېدل چې دی دلته په جوړ نظر کتل کېږي البته دا وایي چې سعودي عرب د هغو په مستقبل کې پوتنشل سټریټیجیک پارټنر یا اتحادی دی او پاکستان هم د خپل دښمن نه غني په اسرائیل کې ناز د اسرائیل د پوز په خوانه رودوا افسر او د چینل 24 میډل ایست کو ایډیټر دا خبره کوي چې پاکستان د خپل دښمن نه غني او تر هغه پورې به نه غني او خطر بني ورته تر څو پورې چې پاکستان حماس یا نور وسلوال چې هغه د اسرائیل خلاف جګړه کوي او ورته خطر غني داغه مرګتیا نه کړي او حقیقت دا چې تر اوسه پورې پاکستان نه خو د حماس اسرائیل استخبارات دا وایي او نه د بل کوم وسلوالو ډلو کومه کړي البته اخلاقی خبرې ډیره کیږي او تر کیږي بل پښتنه دا غنه چې کوم ما کړي واغه داغه په جواب کې دا وایي چې امریکا په ممکنه توګه د دې موضوع نه خبر وي امریکا په ممکنه توګه د موضوع ته پام کوي او زمونږ اتحاد دی مونږه غیر معمولی تړونونه لرو په منځني ختیځ کې او کچري اسرائیل ته کوم خطر پیښې د اسرائیل چې دی لکه څنګه چې په قطر کې د حمله وکړو د قطر حمله کوي چې خلک زمون خبرې ته وګورئ چې په قطر کې د دې باوجود چې دا لوزنامې شي وي چې د یو بل خلاف به وسلوال نه ساتو د وسلوال ساتل او دغه وسلوالو په اسرائیل لپاره خطر جوړو دن دام خبره کوي چې صاحبہ دلته په غزي کې د 1 اکتوبر د حمله وروسته حماس په حمله کړې و او د باید خپل دفاع وکړي په جګړه کې د ویل چې تاسو ګورئ په افغانستان کې پاکستان کې په دغه سیمو کې جګړې خوږې نه وي په جګړې ترخیوي او باید د ماشومان وجنې ونشي د خزو وجنې ونشي خو د جګړې برخه وي او د تر څو پورې حماس سرندر شوی نه وي او حماس غلې شوی نه وي تر هغه پورې اکارډنګلی دی وایي چې مونږه دا جګړه ژوندۍ ساتو نور هم د دې تفصيلاتو خو بهرل ز انګریزي ژبه کې خبرې دي یوازې خلاصه ویل شمه او دن ډیفرمنت چې د زړه شکریا ماده کوم او ما سره لوزوم کړی دی چې پاینده پروګرامونو کې باغ زمونږه سخت پښتنو تیار پاتې کیږي خو دا سره وخت کمو ځکه چې دا په التماسو تند او روزي
نیو وخت شروع کیږي، شبات شروع کیږي، هغه بیا خپل ټلیفون نه بند کی، خپل موبایل نه بند کی، خوراک څښاک بند کی او اعلان وشي او دا غیر واستو هغه بیا په انټرنیټ نه ښکاره کیږي. نو د هغه د مذهبي چارو احترام ما وکړه، هغه ما پرېښود، خو په آینده کې به نه پرېږدو. اوس راځي چې خبرو وکړو د هغلی بریګیډیر سید نذیر صاحب سره، او د بریګیډیر سید نذیر صاحب سره د خبرو تاسو ډېر په غور غوږ ونیسئ. په دې خبرو کې د پاکستان، د امریکې او د سعودي عرب د خوښې او مرضۍ نه بغیر تللی شي. دې خبرې ته لږ په غور غوږ ونیسئ. بریګیډیر صاحب په پروګرام کې ته بخیر علی ویم او ډیره مهرباني چې تاسو نن ماته ویل ستړي هم وای، ډیرو پروګرامونو کې مو برخه هم واغسته، خو زما په خواست ماته مو وخت راکړ. وخت نه ضایع کوو. د پاکستان دا معاهده په دې وخت کې چې د اسرائیل په منځني ختیځ کې قطر کې حمله شوې ده، فکرمندي لیدل کېږي چې په نورو هیوادونو ممکنه حمله وشي، او د هندوستان او د پاکستان جنجال جګړه چې دا اوس تازه شوې ده په مئی کې. په دې وخت کې څومره د ټایمینګ د دې امپورټنټ دی، او دا پاکستان او سعودي عرب آیا اسرائیل او هندوستان ته کوم پیغام ورکوي کنه؟ د دې معاهدې تاسو په کور دننه نور څه ډیټیلز لرئ چې نور مقاصد کې دي شي؟ ډیر شکریا تاسو لیدونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه. دا معاهده خو مطلب دا دی چې ل ټایمینګز چې د هر سیس کیږي ایونټس کیږي، نو دا غي کاغه د امن وی او کاغه د جنگ وی او کاغه د جنگ د ختمېدلو وی او کده جنگ د شروع کولو وی، نو دا غي ټایمینګز ډیر امپورټنټ دي. لکه کوم ته تاسو اشاره وکړه، نو ټایمینګز خدا نه دی چې راګنه مونږ او تخالیف په دې مونږ او ته په دغه جبه کې و چې کټلس سره مطلب دا چې دا سیزه ولې دا سه एकदम مخه تراغه او پاغي باندې به دا سه زر عمل درآمد شو او به یو معاهده پای ته ورسېدله چې هغه ډیره ستراتیژیکي ده. دا غي ډیر زیات اثرات په نړۍ باندې هم په دوړو ملکونو باندې هم او به په هند او په اسرائیل باندې خصوصا. د دې نه علاوه چې د ګلف کما جغرافیه دا پاغي باندې پاغه ملکونو باندې هم، او د دې نه علاوه چې اوس کما د دنیا نقشه روانه ده، نو هغه د یونیپولر نه بایپولر ته تللی دا، ملټي ډایمنشنل ملټي پولریټي راغلی دا. او د دې نه علاوه دا موږ ګورو چې سيزونه لک په فاست فارورډ باندې دي او نوې الاینسز او نوې جیو پولیټیکل او جیو سټریټیجیک یو ځایواله یا لری کواله هغه روان دي. او دا غیر رستا اقتصاد هم دي، دا غیر رستا مفادات هم دي، او دا غیر رستا مرګرته او مرګرته کې بیا پاغي کې غلط فهمانی هم دي، او جنگونه چې کوم دي هغه هم روان دي. یو پر یوکرين کې روان دي، ډیر وخت شو 2 کاله، بل په غزا کې روان دي 2 کاله، د پاکستان او د هندستان په منځ کې تقریبا 3 ورځې شو. و دې واز also a game changer. نو زه دې ته ګورم چې د اسرائیل خصوصا په دې کې زیات ذمہوار دي، او دویم ذمہوار پکې لکه د اسرائیل او د انډیا چې کوم نیکسس دي دا پکې، او دریم د امریکای چې کوم یونیلیټرالزم او بل چې د خپل وجود نه زیات اسرائیل لا اختیار واک ورکړي دي، او به دا غي چې کوم مرسته کوي او به دا غي لپاره خپل دوستان قربانوي په خپل چرګای کې، یا د چا چې د خپل ذمہواری امریکای اخیستي وي او به په هغه خپل کې لیور راځي او هغه ګډي بيزي خوري. نو دغه تاسو په دې نظر ګورم چې دغه هم یو د دې خبرې دغه د وجه ده. او وس تاسو خبره او بخې تاسو خبره پوره کوي، بیا زبر پښتنه کوم په دې موضوع باندې تاسو خبره پوره کوي. وس د دې په دې نظر باندې ګورم چې د افغانستان د سعودي عرب او د پاکستان تعلقات چې کوم دي، او خصوصا د عسکري سطح باندې یا دفاعي سطح باندې هغه ډېر پخوانی دي، او هغه پخوانو کې دا تقریبا چې 1969 نه شروع شوی دي. او دا ولې شروع شو چې د پاکستان په هندستان سره په 1965 کې کومه جګړه شوې و، دا غینه د پاکستان قد کاټ او د پاکستان ایمیج او د پاکستان د عسکرو پروفیشنالیزم او خصوصا د هوایی فوجونو چې کوم وړاندې شو، نو دغه وجه وا چې به د مشرق وسطا څومره ملکونه ایر فورسز هغه پاکستان هغه جوړ کړل، او دا غي په ټکنیکی مهارت سره پروفیشنل دغه سره، او به دا غوي د یخ نرو چتول او هغه به ودرول او هغه لا به دغه ټریننګ او حساب کتاب ورکول. دا د پاکستان یو قسم له شروعاتو.
به زمونږ په خصوصا سعودي عرب سره د پاکستان د وړاندې نه چې کله اتمی طاقت جوړ شو نو د حرمین شریفین د حفاظت ذمہواری دا پاکستان یو قسم لا منلې و. درېمه خبره دا و چې په 1981 کې زمونږ د پاکستان د بریګیډ سایز نه زیات فورس چې کوم هغه تبوک کې دا غي زم یو وسومه په هغه وخت کې او هغه هم د سعودي عرب کې صدننه او بل خطرات چې کوم دنه پیښېدل یا بل طرف ته دا غیر پرو سعودي عرب دا دغه چې په پاکستان زیات اعتبار کوي په نسبت د بل اسلامي ملک نه یا بل ملک نه. بل خبره دا و چې به په ګلف وار شو د عراق خلاف نو هغه کولیشن کې هم شاملو لیکن به هم د پاکستان یو بریګیډ په دغه علاقه کې موجود نو همیشه په سعودي عرب کې د پاکستان د 500 نه زیات فوجین هر وخت تقریبا چې کاغه د نیوی د ایر فورس دی یا د آرمي دی هغه موجود او داسې نور هم نو دې ته په دې نظر ګورم چې دا اوس چې کوم دا معاهده وشو نو د دې سوچ خو ډیر پخوانی وړاندې نه لیکن اوس د دې سبب چې جوړ شو یو د پاکستان دغه ایمیج چې کوم دا سلور راځي جنگ کې راوچت شو بل د پاکستان سټریټیجیک چې کوم اوټریچ دی یا دغه چې کوم پروګرس دی هغه د دریم خبره دا چې د پاکستان خصوصا په اقتصادي لور باندې کمزور دی لیکن په مټو باندې مضبوط دی بل چین سره چې کوم تعلقات دي هغه هم د دې یو وزن دی او بل اسلامي لړۍ سره خصوصا چې دا اوس په قطر کې سو شو نو په دغه کې هم د پاکستان आवाज چې کوم هغه دروند او توانه आवाज نو په دې نه وړاندې یو خبر وکم چې د دې نه وړاندې چې بل شپول مات شي او داغه ګډي بيزي وخړلې شي لیوان نو داغه نه وړاندې راتکاري چې د اساس کېدل داغه مخنیوي او دا یو داسې شپول داسې چترای داسې ډال چې هغه ډال د امریکای ډال کمزورې شو یا پاغي کې سوري شو یا غبيت بار شو یا غزور شو نو یو نوې ډال چې هغه په سورشتو کې سره شریک دی هغه اوس مخې ته راغی. خو محترم بریګیډیر صاحب تاسو ته معلومه ده چې پاکستان ته هم او سعودي عرب ته هم دوړو ته د امریکای د ټیکنالوژي د پوزي کومکونو د مرستو د ملګرتیا ډیر جبر او جخت ضرورت دی او دنه بغیر درې وړه هیوادونه چې دي یو بل ته ضرورت لري هم د سعودي عرب سره پورسیو کې د پاکستان کانټاکټس او نږدې ملګرتیا هم د پاکستان سره تاسو فیلډ مارشل اسیم منیر صاحب چې راغلی او ډیر زیات نږدې لیدل کیږي او تاسو برخلاف دلته په امریکا کې د دفاعي چارو د سیډونکو او د یو ډیر نږدې چې د امریکای په ډیفنس باندې پولري اگر اته ول چې بنيري صاحب داسې دا چې دا معاهده د امریکای په صلاح شوې ده او د امریکای په خواهش شوې ده او they would like to balance وای پاکستان او سعودي عرب او دا داسې کاری چې امریکای ته په دې وخت کې په منځني ختیځ کې یو نوې شاهنشاه ایران پکار وو او دا د امریکای د مرزي بالکل خلاف نه شوی او دا امکان هم نه موجود اخو داسې وای کور چې تر امریکای څومره تعلق دی نو هغه خو خپل مفادات یا دا غوي چې کومه جیو سټریټیجیک لار ده یا اسرائیل سره چې دا غوي کوم جوړښت دی کوم مضبوطی ده کوم د امریکای په دننه سیاست کې دا غي څومره حصہ ده په هر حکومت کې دا غوي څومره حصہ ده نو هغه نه خو انکار نشو کولای. دویمه خبره ده چې هغه سره یورپ هم ځینې ملکونه ډیر مضبوط تړلې دي او کچېری دغه د اسرائیل په شا باندې نه وي نو به د اسرائیل حیثیت د ورکوټي غونته ملک نزیات نه دي ټیک تا چې هغه یو نیوکلیر ویپن سټیټ دی لیکن دا غي په وجود هغه په داسې نیبرز کې راټول دي چې دا غي نه ځان په داسې طریقه استل چې په دغه باندې وي نو هغه مشکله خبره ښکاری. بل زدي ته په دې نظر ګورم چې ټیک د امریکای پاکستان سره تعلقات یا سعودي عرب سره تعلقات یا د میډل ایست چې کوم دي مشرقي ختیځ نور ملکونو سره تعلقات ډیر مضبوط هم دي او دغه چترای او تور کړي هم او تاسو کو ګورئ نو آیل سکیورټي وا انې د پټرو ډالر سکیورټي یو قسم لوا ځکه چې دغه ځکه د دنیا دغه دوی دولت
چې پیدا کیږي دا غي ټول د یورپ انحصار یا د امریکای انحصار پاغي باندې او دا یو ځل د شاه فیصل په وخت کې از ا ویپن یو هتیار په تور هم استعمال شوی دی لیکن دا غي په بدله کې روسته به د امریکای سوچدار هغه چې دوی ته سکیورټي پکار ده نو دوی به موږ ته تیل راکوي او پاغي کې به زمونږه حصہ وي او زمونږ خپل ریزرو چې کوم دی هغه به محفوظ وي نو دغه خو یو سوچ وو لیکن دغه سوچ ته ډیره لوی د چکول رسیدا او ولې ورسې تاسو یې چې دی کې د امریکای آشیرباد یا د غوي په کې دغه حاصل دی او زدا نه هم چې امریکا به د دې ډیولپمنٹ نه خبر نه په دې چې د غوي استخباراتي ادارې د غوي استراتیژیک تعلقات د غوي دوستان دلته ډیر زیات دي او پاکستان هم په دغه کې د زموږ پاکستان سره هم تعلقات دي وس تاسو ګورئ چې سيزونه ډیر زر بدليږي او بدليږي داسې چې یا هند سره غوي کم قسمه تعلقات او وس څنګه تعلقات یعنی سلور ورځ جنگ حالات څومره بدل کړ یو طرف ته د چین خلاف یو لوی دیوارو نو بل طرف ته وسغه دیوار چې کوم دی هغه د شګو باندې جوړ شو بل طرف ته کومه وګورو نو وس پاکستان سره څومره تعلقات زیات شو او جن دغه د فیلډ مارشل اسیم منیر صاحب ته کوم پروتوکول ورکړل شو نو دغه هم دغه اپټکس دي واغې اشاره ورکوي چې د پاکستان او د امریکای تعلقات هم په خپل ځای باندې خدي وس آیا د دې معاهدینه آیا امریکای مفادات ته نقصان دی کنه دی په واشنگټن پوسټ کې یا نیویارک ټایمز کې یا نور چې کوم مطبوعات دي پاغي کې دا خبر راځي چې لوی غوتا امریکای ته په خپل نیولې کیږي چې دا غوي کریډیبিলিټي چې کومه دا غوي چې کوم خسار ورکړې وو دا غي په خپل ذمہوار دي چې دومره زړورتیا اسرائیل تور کړه چې هغه د امریکای د مفاداتو خلاف یو کار وکړو او هغه د غوي د پاره یو قسم لا په نړۍ کې د یو خفت یا یو د بیدباري یو قسم لا سامان جوړ شو نو دغه وجه ده جی سے پته دی دا پروګرام ختمي کې یو منټ کې تاسو کولای شئ چې ماته جواب راکړئ بیا به تاسو روز خط کمال پروګرام ورکړ وخت بالکل ختم شو تاسو ول چې پاکستان دفاع مضبوطه ده وسله لري پوز لري او په منځري ختیځ کې ډیر پاګې اعتبار کیږي خو هم دغه پاکستاني پوز چې په خپل کور کې خپل دفاع نشي کولای د ټي ټي پی نه او د بي ال ا نه او په تیرو شلو کالو کې هغه نظام خلاص کړل شو دا خلک شکمن کوي د پاکستان د پوز د طاقت او د وسلې دی باندې ویل غواړي جواب یو منټ ممکن وي دا ته وایي جواب تاسو وسله ګوره موږ سره د جنگونو خود خیر ډیر قسمونه دي ونه شروع شو تقریبا 6 جنریشن تلار لیکن زه تاسو ته وایم چې یو په دې تناظر کې یو د سب کنونشنل چې ته من غیر روایتي نه لګلان دي دویمه خبره د ان روایتي نه لګلان دي بل دا کار د روایتي جنگ دی دریم خبره چې غیر روایتي جنگ دی چې هغه اټمی جنگ دی نو په دې کې چې تاسو ویلم چې دا منګه چې کوم معاهده ده دا خو روایتي او غیر روایتي استراتیژیک ساته باندې ده دا لاندې چې کوم جنگونه فرض کم کیږي کاغه په بلوچستان کې دی کاغه په کې پی کې دی کاغه د بیلیا د طرفه دی او کاغه د ټي ټي پی د طرفه دی دا جنگ د پاکستان د ننه د پاکستان چې کوم سکیورټي ادارې دي هغه سره کیږي او په دا د دې لږ وضاحت سره کومه د دې مطلب دا نه دی چې پاکستان ته یو داسې خطر موجود دی چې هغه بیرونی تعلقات بیرونی استراتیژیک اپروچ یا جیو استراتیژیک پاغي باندې داسې اثر غورځولې شي یو دویمه خبره چې د دې شاته کوم قوتونه دي یو طرف ته موساد دی نو بل طرف ته را ده او دا غوي دواړو کې خپل کې ګډ جوړ دی او دغه ګډ جوړ منګه د ایران سره چې کله دا غوي دغه جنگ راغی هغه هم ښکارا شو او بل طرف ته قطر طرف ته چې هغه اته د هند چې کوم وګړیو او فوجانو یعنی هغه ونیول شو او هغه هم دغه جاسوسي کوله نو دغه خطر اوس دغه تم د مشرق وسطا هم دی نو ځکه کې دا وایم چې دغه یو ورکوټه ایریټنټ دی دا مطلب دا دی چې په هغه سطح باندې نه دی چې پاکستان ډېر دی ګورګ پر دې محترم بریګیډیر نذیر صاحب ډېر شکریا ادا کوم تاسو چې تاسو ما سره ملګری شي وای راغله او تاسو یو ور بیا زوی عملیدونکو ته چې هر کله ما خواست کړي دي خواهش مې کړي تاسو متوخره کړي دي کور مودان ډېر مهرباني چې ما سره نن پروګرام کې
ब्रिगेडियर साहब سره خبرو نه وروسته اوسه زه تاسو بوزم بحرین ته په بحرین کې به ما سره ملګری کیږي د سټریټیجیک چارو څېړونکی د منځني ختیځ د پاکستان هندوستان د چارو څېړونکی احمد الخوزی سره هم په انګریزي کې مونږ خبرې کوو او انګریزي کې به زه دوه درې پوښتنې کوم. یوه دا چې دا په کریټیکل ټایم کې حساس وخت کې دا معاهده ده دې ته څنګه ګوري په قطر باندې ته د اسرائیلو د حملې وروسته د معاهدې ته څنګه ګوري په هندوستان او پاکستان په چارو کې ورته څنګه ګوري او آیا دا معاهده چې دا اوس ته فکر کوي چې ابراهیمي تړون سره وخوړو په منځني ختیځ کې په کم کې چې بحرین یو مهم هیواد وو نو راځي چې خبرې شروع کو د احمد الخوزی سره. السلام علیکم برادر احمد الخوزی and good evening in Bahrain. Walaikum assalam. It's always good to see you, brother. Likewise, thank you so much for your time. Sir, in the critical time when Israel attack inside in Qatar on Hamas, Pakistan and Saudi have agreed on a very landmark mutual defense agreement. احمد الخوزی د سره اتفاق لري چې دا یو مهم وخت دی په دې مهم وخت کې دا مهمه معاهده چې دا مهم پیغام لري هم اسرائیل ته او هم هندوستان ته دواړه هیوادونه باید خبردار پاتې شي چې د پاکستان او سره یو ډیر طاقتور پوځ دی او سعودي عرب سره ډیر پیسې دي او په دې مهم وخت کې چې د اسرائیل له خوا په قطر کې حمله وشوه دا معاهده ډیر غټ او کار پیغام ورکوي او د دې وروسته به اسرائیل دوه ځله درې ځله سوچ کوي کچري اسرائیل غواړي چې په پاکستان په بلکم عرب هیواد یا په بلکم عرب هیواد یا په بل ځای کې دا قسمه حمله سوچ کوي نو دوه ځله درې ځله به سوچ کوي خو هغه ته ما وریاد کړل چې آیا دا معاهده د امریکې د خواخې نه بغیر ممکن و نو په دې ځای کې الخوزی وایي چې دا ډېره مهمه پوښتنه ده او دې ته پام کول پکار دي ځکه چې سعودي عرب هم او پاکستان هم د امریکای اتحادیان دي او قطر هم او قطر او اسرائیل هم د امریکای اتحادیان دي امریکا اوس هم یو طاقتوره اړې لري پوځونه لري البته په دې وخت کې د تر ټولو ګټه فکرمند چې دا یا د دې اثرات چې دی هغه په هندوستان کې دي شي او پاکستان په دفاعي توګه او په سفارتي توګه د غټه ترلاسه کول شي او اخري خبره چې محترم احمد الخوزی وکړه هغه دا چې ابراهیمي تړون ته په ممکنه توګه دا زیان ورسوي په اسرائیلو کې څېړونکي ډېر فکرمند ښکاري او په قطر د حملې وروستو هغه کوششونه چې سفارتي کېدل په منځني ختیځ کې تعلقاتو د نرملایز کولو کو پای کې چې سعودي عرب شامل دي پای کې بل څوک شامل دي په ممکنه توګه دغه پروسس دغه عمل چې ډېر سلو شي په قلاره شي اوږد شي خو هغه د دې انکار وکړ چې په ممکنه توګه داسې بالکل نه ده چې ابراهیمي تړون له منځه لاړ او سره وخوړ معنی دا ده چې اوس هم اسرائیل چې دی هغه د عرب هیوادونو سره تعلقات ژوندي به وي او د دې تعلقاتو ژوندي ساتلو پاتې کېدو معنی دا ده چې پاکستان هم په ممکنه توګه پاینده کې په مستقبل کې د دې برخه جوړېدای شي دا و جناب احمد الخوزی صاحب. اوس وتلی څېړونکی ښاغلی جهانګیر خټک صاحب ما سره ملګری کېږي او جهانګیر خټک صاحب نه چې په نیویورک دی په دې موضوع باندې چې د پاکستان هندوستان او امریکا د دې تړون وروستو دې تړون ته څېړونکي او هغه څنګه ګوري راځي چې خبرې وکړو خټک صاحب سره. دا لکه تاسو ذکر وکړلو چې د اسرائیل د طرفه په قطر باندې برید د پاس یعنی قطر باندې اسرائیل ستمبر 9 نیټه باندې برید کړو په دوحه باندې او په 19 تاریخ پاکستان او سعودي عربستان یا سعودي عرب په دې تړون لاسلیک کړلو دا یعنی تقریبا یو نه لګ څه د پاسه یو نه کې دا فیصله وشوله خو آیا دا فیصله بالکل اچانک شوه دا زمانه د خیال چونکه دا اوس نړۍ نور چې کوم هیوادونه دي هغه هم دا مني چې پاکستان او سعودي عرب ترمنځ دا خبره څه وخت نه روانه وي. خټک صاحب د پاکستان د دفاع وزیر یو بیان په مطبوعاتو کې زوینما doors are open doors not closed یعنی معنی دا چې نور عرب هیوادونو په دې کې د شمولیت امکان تاسو ونه کې دي شته پکې دوه هیوادونه دي چې دا چا نوم غستل کېږي چې کې دي چې هغه هم په دې کې شامل شي. دا خواجه آصف چې کوم خبره کوي هغه خو د خواجه آصف خبرو ته زور ډیر زیات غوږ نه एकदम ځکه چې هغه د بیانونو سره ډیر زیات پته نه لګي خو دا خبره چې کوم هغه کړي ده نو دا یقینا چې د پشاسن سکه دي شي وي ولې چې خبرونه دا دي چې لکتر لګا دوا د منځني ختیځ عرب هیوادونه په دې باندې سوچ کوي چې
هغه د تړون کې شامل شي او کنه. بیا یو بل شی وای د غزا جنگ منځنی ختیځ نقشه بدله کړله. یعنی موږ ته معلوم دی چې لبنان چې کوم دی هغه لبنان پاتې نشلو، سوریه یا شام هغه شام پاتې نشولو، همدغه شانته یمن هغه یمن پاتې نشولو. هر چرته کې دومره زیاته تباہي شوې ده چې ما پرون ګڼل نو په دې ورسته چې کله دا جنگ شروع شوی دی هغه نه تر ننه پورې اسرائیل چې څومره حمله کړي دي نو غزا نه علاوه په لبنان، په سوریه یا شام باندې، په عراق باندې، په یمن باندې، په ایران باندې، په د قطر باندې، په ټونیشیا باندې، په دوه ټولو هیوادونو اسرائیل بریدونه کړي دي او یو نه دوه نه زرګونو په شمیره کې. څه یادوي چې تقریبا 40,000 نه زیات بریدونه دي. هغه بریدونه دا مطلب چې 40,000 ځله ګاډي جازونه تللي دي، بلکې 40,000 مطلب دا دی چې 40,000 ځل دا علاقې په ضد حملو په ضد کې راغلي دي، چېرته میزایل راغلی دی، چېرته ډرون راغلی دی، چېرته بم راغورځېدلی. په دې حساب نو دلته کې دومره لوی انسټیبلیټي شروع شوې ده، لانجه ډېره زیاته شوې ده. او په دې کې د امریکې هم ټوله کلو امتحان ولې چې هغه هیواد چې کم د دې سیمې هیوادونو ته همیشه ډاډګیرنه ورکړې وه چې موږ تاسو سره ولاړ یو. په دې کې دا وکتلی شول چې امریکا مکه شانتې ونه درېدله. هر کله چې په ایران د طرفه سعودي عرب باندې بریدونه شوي 2022 کې یا هغه نه اول 2019 کې یا چې کم قطر باندې وشول، هغه د وجه نه هغه چې کم نااعتباري د هغه زیاته شوله. او دې په تناظر کې ورته بیا کتل پکار دي چې مونږه دا خبره بالکل نشو رد کولی چې دا پھیلاویدی شي. او یو شیز باندې بل نظر وساتئ چې ترکیه یا ترکی او مصر دا هیوادونه چیرې هم یو بل ته نږدې نه وو. دا د نن اعلان کړی دی چې د تاریخ ټولو کې لوی بحري مشکونه غیر روانو روزو کې کوي لګیا. دا محترم جهانگیر خټک صاحب به دا د نن ورځې پروګرام تاسو به کتلی وي چې دا پروګرام د پاکستان د جی ایچ کیو د مطبوعاتو د څانګې د آی اس پی آر لخوا چې په مطبوعاتو کې تاسو د هغو د خوښې مطابق خبرونه خپرونکي خبریالان دي، څېړونکي دي او تجزیه‌کار دي، د هغې انګله نه و. دا د ریاض د انګله هم نه و، دا د واشنگټن یا د جروشلم د انګل نه هم نه و. دا یو آزاد انګل و. څنګه چې موږ دا دعوه کوو چې زړوره خبره به کوو، نوې خبره به کوو او اصلي خبره به کوو. منګه د چا په خوښه او چا فرمایش پروګرام نه کوو. زه چې همیشه دا وایم چې زړوره خبره نن به تاسو ته اندازه شي وي چې داسې نه ده څنګه چې ښودل کېږي، څنګه چې لیدل کېږي. دا فلسطینو چې خلک کم ګډېږي دا خپل کاروبار کوي، دا چې خپل کاروبار وي. څوک د ریډیو جوکیز وي هغه راشي خبریال جوړ شي، څوک د ټلویزیون د څه چې ورته وایي د ایرپورټ او د لوبو سارونکي او اناونسرز وي هغه راشي څېړونکي جوړ شي، څوک د جازونو او څوک د جنرالانو ته بیا مختلفو وختونو کې مختلف خدمتونه کوي، په هغې باندې څېړونکي جوړ شي. کاش که دی په دې موضوع داسې پوهېدی او ولس ته یې رسولی. زه خواهش لرم چې تاسو که غواړئ چې په زړوره خبره باندې بي تاسو خوښ دی ملګري جوړ شئ، دا پروګرامونه څارئ، ګورئ یې، سبسکرایب یې کوئ، ملګرو سره شریک کوئ او دې موضوعاتو ته به هم داسې زړوره او نیغه کتنه کوو. په دې کې د افغانستان په مستقبل اساس څه کېدی شي. اوس وخت طالبان هلته واکمن دي. په دې موضوعاتو هم ډېرې مهمې خبرې پاتې دي، خو نن پروګرام ډېر مهم او ډېر ژوره که تاسو ته اندازه وي چې جوړه او نوې خبره ده نو کولی شئ چې په خپل کمنټ کې ما د خپل نظر وښایئ. همدا د پروګرام د رحمان